سلامونه امید لرم چې روغ جوړ به یاستئ نو لایف ټریډ ته ښه راغلاست. زیات وخت چې ما لایف ټریډ ویډیوګان نه دي اچولي ځکه چې اواز مې دغسې ګورئ. نو زه چې مارکیټ مې انالیسس کړی دی خو درته به اکسپلین کړم. صحیح ده. ټول نه مخکې چې دی مارکیټ په ورځني کې ورېښه داسې دی. هره ورځ چې تللی دی بره راغورځېدلی، بیا تللی بیا راغورځېدلی، بیا تللی بیا راغورځېدلی. نو زما په نظر یا چې دی نن راځي د دې لیکوډیټي الي او یا چې دی ښه غټ موو ورکوي بره دغسې لیکوډیټیانې هم الي. نو زه 4 ساعته ته کې چې دی مارکیټ دی اورډر بلاک ته راغلی، لا صحیح پکې ټچ هم نه دی کړی، دا ځکه چې لاندې لیکوډیټي شته ده. راځئ چې 1 ساعته ته 1 ساعته کې چې دی موږ هلته لیکوډیټي سویپ هم لرو. زما په نظر دا یو ټراپ دی. مارکیټ به راځي دغسې لیکوډیټي به الي دغسې داسې به ځي. صحیح ده. نو زه نور 10 دقیقې ته 10 دقیقې کې نو څه خاص څه نه لرو. هماغه لیکوډیټي سویپ دی دغلته چې دی لیکوډیټي ده او خلاص. زه 10 دقیقې ته 10 دقیقې کې هم چې دی هماغسې شی دی لیکوډیټي ده، دلته هم لیکوډیټي ده او لاندې غټ غټ دلته اورډر بلاک دی خو دا ټچ شوی دی. نو زه 15 دقیقې ته 15 دقیقې کې داسې خاص څه نشته، همغه خبره ده. زه 3 دقیقې ته 3 دقیقې کې هم چې دی داسې خاص څه نشته او سیشن هم شروع شو. نو که دغلته ماته بریک اوټ راکړي بره زه به چې دی بای ټریډ المه، او که دغلته لاندې بریک اوټ راکړي ویې لاړو ټول زه راجوړ کړم ځان ته. بس دغلته بریک اوټ ورکړي زه به چې دی ټریډ الم د بای. نو زه چې دا 15 دقیقې څه کوي اوس چې دی کرنټلی موږ لکه 10 دقیقې فیرالي ګپ کې هستې لکه چې زه یېرېږم چې دغه ځینه چې دی راونه غورځوي مارکیټ او شک هم نشته کیدای شي راویې غورځوي. مارکیټ دلته چینج شو، مارکیټ سټرکچر شفټ لاړې او دانه دغه ته فیرالي ګپ ته راویې غورځو. دا چې دی یو ریټریس کي لیول ته بیا یې راغورځوي. اوس ګورو چې څه کوي. د خیره چې دی 1 ساعته فیرالي ګپ کې دی. نو زما اوله ټي پي چېرې راځي 45 شپږ 45 شپږ 45 شپږ 50 دا چې شی شو 45 شپږ 50 دغه دی چې اصلا زما خوښ نه شو. دا ګوره دلته دی این دغلته زما اوله ټي پي دغلته ده. نو باید اوله ټي پي مې چې دی 45 شپږ 50 دغلته ده چې باید دغلته وي یا دغلته. نو اوس ګوره چې څه کوي. د خیره دا دویمه ټي پي ده یاره 45 دغلته ده اوله ټي پي. نو ګورو چې څه کوي. د خیره مارکیټ خو زما بې شک شته چې دا مارکیټ راغورځېږي. دا چې دی راځي لاندې. د خیره لاندې هم دپاره هم چې دی زما زړه دی دغلته ټریډ والمه که راوغورځېدو دلته چې زه یو ښایسته ریسک ریوارډ خو راونیسم تر دغه ځای پورې.
نو که راوغورځېدو دغلته به زه سیل اخلم. ګورو چې مارکېټ څه کوي. لاندې راغی نو را روان دی. دلته چې دی ګورې ښه زیاته سمپلي دا ټریډ ولې لاندې طرف ته ښه دی. زه ډېر دقیق چارټ کې یم. ګوره مارکېټ دلته لیکوډیټي سویپ کړه ده. سویپ سره چې دی مارکېټ راغلی دی، مارکېټ سټرکچر شفټ جوړ کړو. شفټ سره چې دی مارکېټ بېرته ریټریس وکړو، فیراري ګپ ته بیارش. بیا مارکېټ راغی لاندې، دلته یې بریک اپ سټرکچر جوړ کړو. اوس دلته ولاړ دی، دلته لاندې لیکوډیټي ده. اوس بېرته لاړ یو دانه فیراري ګپ ته چې دی ریټریس وکړو، چې شک شته چې یعنې زیات چانس شته چې مارکېټ لاندې ځان راوغورځوي، ځکه چې لیکوډیټي هم لاندې شته ده، مارکېټ هم چې دی بیارش دی. نو اوس زه دغلته په تمه یم بریک اوټ ته. نو دلته به چې دی زه سیل الم. نو ګورو چې مارکېټ څه کوي د خیره. دا وګورئ موږ ته چانس نه راکوي چې ټریډ والو. ښه اوس به دې ته موږ څه ووایو، مجبور یم چې دلته ریټریس وکړي زه ټریډ والم. څومره راتلو ښه دا چې دی زما د ټریډ ځای شو، بیارش ټریډ دی چې دی سټاپ لاس چې دلته راځي، او دویم چې دی یو په 2 ټي پي وسه دغلته به یې کېدم. لکه ریسک ریوارډ به کم والم ځکه چې لیکوډیټیانې دلته دي. ښه نو دا به چې دی داسې پرېږدو او داسې به مارک کړو. نو دا چې دی زموږ ټریډ شو. نو ګورو چې مارکېټ څه کوي د خیره، چې موږ غلط یو یا صحیح. زما دا ټي پي 1 هیټ شوله ښه. نو دلته 50% د بندومه، دغه 50% چې دی ښه پارشل کلوز 50% بند شو. نو زه به چې دی ما سټاپ لاس بریک ایون ته راولم او زه به پوره ټي پي پورې چې څه کوي مارکېټ د خیره ټي پي وهي یا نه. زموږ ټریډ چې دی یو په یو ټي پي فقط ولګېده، نور چې دی بریک ایون شو. نو زموږ فایده چې وه یو په یوله. نو من ویډیو لیدل نه مو، نو حتما ویډیو لایک کړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ، او که ټیک ټاک یاستئ نو حتما ویډیو لایک کړئ چې دا ویډیو لږ مخ ته ځي. مننه، خیر اوسئ.